د میدان وردګ ولایت ګیلاس او زردالو نړیوالو بازارونو ته صادر شول. د لومړي ځل لپاره د میدان وردګ ولایت څخه د ګیلاس او زردالو میوې د یو شمېر حکومتي ادارو او خصوصي سکتور په هڅو سره هندوستان هیواد ته صادر شول. د میدان وردګ ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي چې نړیوالو بازارونو ته د تازه میوو د صادراتو پیل به د کروندګرو په اقتصادي پیاوړتیا رغنده اغیز وکړي او د تازه میوو بیې به لوړې شي. ستونزې اکثر وخت د محصولات همدغه یي چې هغه په وخت مناسب بازار نه لري، بازار موندنه یې مشکله ده. خو داسې اوس زموږ د ولایت محصولات نورو هیوادونو ته صادریږي، نو طبیعي خبره ده بازار یې هم ښه کیږي، قیمتونو کې هم لوړوالی راځي او له ضایعاتو نه هم هغه هیوادوال کروندګر او بزګران او باغداران هغه چې بچ کیږي له تاوانونو. تجاران بیا د اسلامي امارت څخه غوښتنه کوي چې د سړو خونو نشتوالی دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي او غوښتنه یې کوله چې محصولاتو ته یې بازار موندنه وشي. نو هر کال هڅه کولې یو څه نرخونه ټیټ سوي دي، هر کال یې ښه وه، اوس دي ډېر ارزانه سوي دي او سردخانه نه لرو. موږ سردخانه د وړه ده، موږ دولت نه خواهش لرو چې د خپل مال هلته بیسو جای په جای کو چې موږ مال خرابه نه سي، هند ته یې صادروو، څو وخته چې پې تېر سي سردخانه نه لرو دا مال خرابېږي. دولت نه دغه خواهش لرو چې موږ ته سردخانې زمینه را ته برابر کړي، د نور کار و بار موږ ته برابر کړي. موږ له دولت نه دغه خواهش لرو. فرضي ولسوالۍ نه دلته راغلي یو میدان ښار ته، بس دلته ګیلاس او انډو خپل کاروبار نه خوشحاله یو. دلته بس دا ګیلاس د تجاران راځي او ډکوي، ډېر ښه کیفیت لري او دا ګیلاس هند ته ځي، ډېر ښه کاروبار ده. صادرات یک را تورخم بند میشه، 5 روز 10 روزی میوه تازه سردخانه قدر گنجایش نداره، سردخانه بسیار خرد است که مال ما 5 روز 10 روز اونجا جمع کنیم. زمانی که در موتر رای تیلر بار میکنیم در تورخم این مشکلات در واقع مشکل میآید، در تورخم مشکل میآید، 10 روز 15 روز مالای ما اوج استارت میشه تا یک از بین میره. با مو بسیار ما رو به ضرر بسیار گزاف برخورد میکنیم، چون که این میوه تازه است تا به نگاه داشتن نداره. باز گیلاس و زردالو یا از نازک است. هیوادوال هم خوښ و چې په کور دننه ورته د کار زمینه برابره شوې او د اسلامي امارت څخه یې غوښتنه کوله چې هیواد کې د بیروزګاره ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي. 40 شپې شل شپې دغه د ګیلاسو کار دی، نور داسې په کاله کې ټول پراته یو، 10 نفره کور کې په هغه خورینده لره. میوې خو شکر دی ښې دي، خو زموږ تاسې میوه باید چې څونه خارج ته لاړ شي موږ تاسې تشویقه کېږو او دلته په 100 افغانۍ ځي، هغلته مثلا ځي په 10 ډالره. نو ځمکه او اسمان فرق یې وکړو. موږ تاسې څونه چې هغه چې زموږ مال خارج ته لاړ شي، بهر ملک ته لاړ شي، چې موږ تاسې په تشویق کې شو، ملک را جوړ شو، لږ را ژوندي شو، لږ بیداره شو. د یادونې وړ ده چې د لومړي ځل لپاره د خصوصي سکتور او ملي سوداګرو او حکومت په ګډو هڅو له میدان وردګ ولایت څخه ګیلاس او زردالو بهرنیو هیوادونو ته صادریږي.